السلام علیکم ملګرو، زه یم نقیب ودان او تاسو ګورئ ودان ټیکنیکل یوټیوب چینل. دوستان نن ډېر خوندور اپلیکیشن پیدا کړی. هغه اپلیکیشن یو داسې اپلیکیشن دی چې تاسو کولی شئ د هغه اپلیکیشن په ذریعه خپل غږ ډېرو نورو غږونو ته واړوئ. مثلا تاسو د ماشومانو په غږ کې، د بوډاګانو سپین ږیرو په غږ کې، د زنانه په غږ کې میسیج کولی شئ. د هغه اپلیکیشن نوم ده سپر وایس چینجر. د دې اپلیکیشن د سپر وایس چینجر سمپلی به تاسو دا خلاص کړئ. په دې کې تاسو څلور اپشن درکوي. اول ده ریکارډ اډیو، دوم اوپن اډیو، دریم د وایس میسیج او څلورم د سیفډ اډیوز. نو دوستانو ریکارډ اډیو دې باندې تاسو کلیک وکړئ. د اول په ریکارډ اډیو چې کله تاسو کلیک وکړ دوستان، دلته تاسو کوم غږ ریکارډ کوئ، هغه تاسو چې کوم غږ ریکارډ کوئ، مثلا تاسو اوس نوی غږ ریکارډ کوئ، هغه دلته ریکارډ کولی شئ. بیا دلته تاسو نور اپشن یې درځي، هغه تاسو نورو غږو ته اړولی شئ. دوم د اوپن اډیو. دوستانو په اوپن اډیو کې چې تاسو سره کوم موزیک پلیر کې تاسو سره کوم څه دي، مثلا زه اوس تاسو ته یو اواز چالو کوم، سندره چالو کوم، سردار علی ټکر. دا تاسو کولی شئ نورمال کسټم الین، مطلب دا تاسو ډېرو غږو ته اړولی شئ. مثلا زه دا د فیمیل په غږ کې کوم، زنانه په غږ کې. دوستانو داسې تاسو نور غږو ته یې هم اړولی شئ. دلته ټول اولډ مین غږ دی. دا یو ډېر خوندور اپلیکیشن ده او د دې اپلیکیشن تاسو ضرورت تاسو کولی شئ چې خپل وایس میسیجان ملګرو ته هم واستوئ په وټساپ او میسنجر باندې. دلته مثلا تاسو راغلی دریم اپشن وایس میسیج ده، دا به ایګرې کوئ. داسې کله تاسو ایګرې کړ، دلته تاسو مطلب دا میسنجر ته لیږئ او بل یې وټساپ ته لیږئ. تاسو کولی شئ چې دغه خپل میسیجان واټساپ ته هم ولیږئ. هاو ټو یوز دلته تاسو ټوله طریقه درښیي څنګه کولی شئ چې استعمال یې کړو. واټساپ ته یې ولیږو، خپل غږونه واټساپ باندې څنګه لیږلی شو او میسنجر باندې یې څنګه لیږلی شو. او د سیو اډیوز، دا هغه فایلونه چې تاسو له ځانه سره سیو کړي دي مخکې له. نو دا یو ډېر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن ده دوستانو. د دې لینک به زه ډسکرپشن کې ورکړم. که چېرته تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ له خپلو ملګرو سره. مننه. تر څو چې بیا حاضرېږو، تر هغو د الله په امان.